کردیم همه چند تا آورد ایستاد نه با همین ولایت با همین قماندانی با همین امنیت بغلان ولایت کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ترڅنګ د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې او د یو شمېر سیاسي حزبونو غړو د بغلان د ټاکنو کمیسیون دروازه د اعتراض په توګه وتړله. د یادو ټیمونو او ګوندونو معترض غړي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په ناقانونه توګه د رایو بیا شمیرنه ترسره کړي. معترض کسان د ټاکنو کمیسیون لوري د رایو بیا شمیرل د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې دوی به د دې چارې مخه ونیسي. ما فقط جمع شدن ما امروز در اینجا به این است که ما میخوایم شفافیت انتخابات تامین شود، چیزی که اصل دموکراسی است. تمام تیما اینجا حضور پیدا کردن و مانع بازشماری آرایی که در حقیقت اصلا صورت نگرفته. در اینجا بسیار دیوایس گم است، چیپا گم است و گذشته از او برای مردم بغلان معلوم است که حضور مردم در روز انتخابات بسیار زیاد کمرنگ بوده. طرف موافقه صورت گرفت، مذاکره به نتیجه رسید، با دو وقت مشترک میایم ما در تفتیش در شمارش چی میکنیم اشتراک میکنیم. غیر از او از پیش خواهش میکنیم با تمام کارمندایتان بگیرین برین، اینجا ما جلوی مردم گرفتن نمیتونیم. این مردم رایشان به خطر است. مردم رای داده، وقتی که رای داده رای بایومتریک داده، یک نفر دیگه آمده گوسفندی رای پر کرده. بل لور د بغلان د ټاکنو کمیسیون رئیس نور الله پیغام وایي چې په دې اړه له مرکز هم پلاوی بغلان ته راغلی او تر خبرو وروسته به ټاکنو کمیسیون خپلو چارو ته دوام ورکړي. 3 تن هیئت از جانب مرکز و ولایت بغلان اعزام شده که این دم رسیده در ولایت تشریف داره و قرار بود ما امروز در حضور از و همه ناظرین همین روند تفتیش و بازشماری را در ولایت بغلان آغاز کنیم که متاسفانه از جانب تیم ثبات و همگرایی ممانعت ایجاد شده. میانی در دروازه گودام یک تعداد زیادی از این ناظرین جمع شده و مانع پروسه شده رای هستند. همراه ایشان مذاکره میکنیم، از کوشش میکنیم که از طریق رفتارهای صلح‌آمیز و مسالمت آمیز این موضوع حل شود. دا په داسې مهال ده چې تیره ورځ ټاکنو کمیسیون په ټولو ولایتو کې د تفتیش او ارزونې په موخه د رایو بیا شمیرلو چارې پیل کړي او دا کار خپل صلاحیت وباله. خو ولسمشر ته نوماند او اجرایه مشر عبدالله د ټاکنو کمیسیون له دغه پریکړې سره سخت مخالفت وکړ. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.